د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د مولا برادر په مشرۍ یو پلاوی د ایکو سرمشریزه کې د ګډون لپاره آذربایجان ته رسېدلی دی. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیالۍ مولا عبدالغني برادر اخون په مشرۍ یو لوړپوړي پلاوي د ایکو اقتصادي همکارۍ سازمان په 18مه سرمشریزه کې د ګډون په موخه آذربایجان ته سفر وکړ. اقتصادي معاونت وایي چې دغه پلاوی به د ایکو سازمان عمومي غونډه کې د ګډون وینا ترڅنګ د آذربایجان هیواد له یو شمېر چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا هم خبرې وکړي. د ایکو 18مه سرمشریزه له دغه سازمان د غړو هیوادونو د ولسمشرانو او لوړپوړو چارواکو په شتون کې د جولای میاشتې په 3 او 4 نیټه د آذربایجان هیواد په کوربتوب ترسره کیږي. ملګرو ملتونو افغانستان کې د وچکالۍ کمولو په موخه 14.8 میلیون ډالر مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اعلان کړی چې دغه سازمان تازه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د وچکالۍ د اغیزو کمولو په موخه 14.8 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي. د یادې ادارې په وینا دغه مرستې به په هغو ولایتونو کې ولګول شي چې لا هم له پرله پسې وچکالیو کړېږي. د ترافیکي پیښو مخنیوي په موخه 11,000 موټرونو کې جی پی ایس سیستم نصب شوی دی. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي چې د ترانسپورتي خدمتونو خوندیتوب ریاست له لوري د مسافر وړونکو موټرو د لوړ سرعت کنټرول او ترافیکي پیښو مخنیوي په پار دا مهال په ټول هیواد کې نږدې 11,000 مسافر وړونکي او بار وړونکي وسایط پر جی پی ایس سیستم سمبال شوي دي. یاد وزارت په یو خبرپاڼه کې زیاته کړې چې وروستیو 3 میاشتو کې نږدې 4,000 ترانسپورتي موټرو کې د جی پی ایس سیستم فعال شوی دی. د مسؤلینو په وینا چې تر دې دمه په ټول هیواد کې 8,000 بار وړونکو او څه کم 3,000 مسافر وړونکو موټرو کې د جی پی ایس آلې نصب شوي دي او دا لړۍ په منظم ډول دوام لري. د هلمند سنګین ولسوالۍ د نهر سراج کانال د جوړېدو چارې پیل شوې. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د نهر سراج کانال به د څه باندې 215.8 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شي. په سنګین ولسوالۍ کې په همدې تړاو جوړ شویو مراسمو کې د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست عبداللطیف منصور د دغې پروژې پلي کول په هلمند ولایت کې د اوبو چمتو کولو او د کرنې د ودې په برخه کې ارزښتناک وبلل او یادونه یې وکړه چې د دغې پروژې په پلي کولو سره به د یاد کانال اوبه بیرته لومړي حالت ته وګرځي. د معلوماتو له مخې دغه کانال به له هلمند او مساکله سیندونو تغذیه شي. په ثانیه کې به 18 متر مکعب اوبه ولېږدوي او څه باندې 4,000 هکټاره کرنیزې ځمکې د خړوبولو وړتیا به ولري. د مسؤلینو په وینا چې دغه پروژه به د ملي پراختیا شرکت له لوري د اوبو او انرژۍ وزارت د پروژو د کیفیت د کنټرول ریاست تر څارنې لاندې د 2 کلونو په موده کې پلي شي. خوړو او کرنې سازمان افغانستان کې تر 2,000 ډیرو د شنو خونو له جوړولو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له 2023 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له 2,000 ډیرو شنو خونو د جوړولو خبر ورکړی دی. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا شنې خونې ساده او له اقلیم سره برابرې جوړې کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان همداراز ویلي چې له 2023 کال راهیسې په افغانستان کې دومره شمېر شنې خونې د ملاتړو ادارو او ځایي خلکو په همکارۍ جوړې کړي دي چې د سبزیجاتو د کرنې او اضافي تولیداتو لپاره ترې کار اخیستل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت مسؤلینو هم په بېلابېلو ولایتونو کې د سلګونه شنو خونو د جوړولو راپور ورکړی و. په افغانستان کې تر ډیره له دې خونو د سبزیجاتو د کرنې لپاره استفاده کیږي او ګټورې بلل شوي دي. هیواد کې الحاد او عیسوي دین ته د خلکو رابرلو په تور 2 تنه نیول شوي. د امر بالمعروف وزارت ویان مولوي سیف الاسلام خیبر وایي چې دغه وزارت د نما رسانه فرهنګي او مذهبي مؤسسې هغه 2 کارکوونکي نیولي چې عیسوي دین الحادي فکر او پینیزم ته خلک بلل. هغه زیاتوي نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی. د نوموړي په وینا چې نیول شوي کسان به له پوښتنو ګروېږنو وروسته عدلیې او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل شي. اسرائیل له ایران سره یوې بلې احتمالي جګړې ته چمتووالی نیسي. اسرائیلي رسنیو ادعا کړې چې دغه هیواد پوځ او حکومت یو ځل بیا له ایران سره د بلې احتمالي جګړې لپاره چمتووالی پیل کړی. د اسرائیل اقتصادي ویبپاڼې کالکالیسټ په یو راپور کې لیکلي چې د اسرائیل دفاعي بنسټونو دا درک کړي چې باید له ایران سره بل پړاو جګړې ته چمتو اوسي. د راپور له مخې د پوځي صنعت فابریکې په چټکۍ سره د وسلو تولید زیاتوي او د راتلونکو کلونو لپاره د تولید پراخولو پلانونه روان دي. په ورته وخت کې د ایران جګپوړو سیاسي مشرانو او پوځي قماندانانو ویلي چې په اوربند باور نه لري. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل او ایران دواړه د تیرې شوې جګړې د ګټلو ادعاوې کوي. ټرمپ پر سوریې لګېدلي اقتصادي بندیزونه لغوه اعلان کړل.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2025 کال د جون په 10 یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د سوریې پر وړاندې له 2004 کال راهیسې لګېدلي پراخ اقتصادي بندیزونه لغوه شول. راپورونه ښیي چې دا پریکړه د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په غوښتنه شوې او هدف یې د سیمې ثبات، د سوریې اقتصادي بیارغونه او د نوي حکومت د نړیوالو اړیکو پیاوړتیا ده. د راپورونو له مخې د بندیزونو د لغوه کېدو له امله به اوس سوریه وکولی شي چې له نړیوال بازار سره مستقیمه سوداګري پیل کړي، بهرني پانګوال جذب کړي او د خپلو پاشلو اقتصادي بنسټونو بیارغونه چټکه کړي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې بندیزونه یوازې پر هغو برخو لغوه شوي چې د سوریې ولس ته زیان رسوي، خو محدود تحریمونه لا هم په خپل ځای پاتې دي. عراق چې ویلي چې مذاکرات تر هغې نه پیلوي چې امریکا له نظامي اقدام څخه لاس نه وي اخیستی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي له CBS نیوز شبکې سره په مرکه کې ویلي چې ایران 12 ورځنۍ تحمیلي جګړه تیره کړې او په اسانۍ د یورانیمو د غني کولو له حق څخه لاس نه اخلي. ښاغلي عراقچي زیاته کړې چې اتومي مذاکرات به تر هغې نه پیلېږي تر څو چې ایران ډاډ نه وي ترلاسه کړی چې امریکا د مذاکراتو پر مهال په نظامي اقدام لاس نه پورې کوي. نوموړي د ایران د اتومي تاسیساتو د له منځه وړلو په اړه د ټرمپ ادعا ته په غبرګون کې ویلي چې هیڅوک نشي کولی چې د یورانیمو د غني کولو پوهه په بمبارونو له منځه یوسي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د ایران اتومي تاسیسات له منځه وړل شوي او نور له ایران سره د مذاکرې اړتیا نه ویني. قزاقستان کې په عامه ځایونو کې مخ پټول منع اعلان شول. د قزاقستان ولسمشر قاسم جوماري تاکایب د جون په 10 یو نوی قانون توشیح کړ چې له مخې د خلکو لپاره په عامه ځایونو کې د مخ پټول منع اعلان شول. دا بندیز د ملي امنیت، عامه نظم او د قزاق کلتوري هویت د ساتنې په هدف عملي کیږي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په دغه قانون کې راغلي چې هغه کاري چې د څیرې پیژندنه سختوي د عامه ځایونو لپاره ممنوع دي، خو په وینا یې د روغتیایي اړتیاو، خرابو موسمي شرایطو او ورزشي یا کلتوري پیښو لپاره استثنا شته. تر دې وړاندې ازبکستان، قرغیزستان او تاجکستان هم ورته ګامونه اخیستي. تمه ده چې دا قانون به له 2025 د اګست له لومړۍ نیټې څخه رسمي عملي شي. د شال ټلویزیون قدرمند لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.